باطل اهل حدیث غیر مقلدین ترک قرات خلف الامام متعلق خپل دلایل بیانوي، خپل شبهات بیانوي. ان شاء الله د دې د دلایل او د دې د شبهات او ان شاء الله تسلی بخش جواب ورکوي. د اول دلیل دا دی صحیح بخاری صحیح مسلم کې موجود دی. حضرت عبادہ بن صامت رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، یا چې هر هغه کس چې یک سوره فاتحه تلاوت نه وکړي د یک سړی لمونځ نشي، لا صلاة د یک لمونځ نشي. نو دا خبره بیانوي چې کسي امام دی، مقتدی دی، منفرد دی. امام د پوره سوره فاتحه ویل ضروری دي، مقتدی د پوره ضروری دي، او داسې د منفرد د پوره دا ضروری دي. د دې د اشکال خلاصه دا دو چې د هر انسان چې هغه لمونځ کو د پوره سوره فاتحه ویل ضروری دي، ځکه چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې کاکیم وسړي سوره فاتحه نو ویل د یک سړي لمونځ نشي. دغه روایت نه د استدلال څرنګه کو د یی چې لا صلاة لمن دا من عام دی، دا منفرد ته شامل دی، مقتدی ته شامل دی، امام ته شامل دی، لہذا هر یو سړي د پوره سوره فاتحه ضروری ده. میش ورته چې د خپل نحوه د په جیب کې در سره اکشر ده دا رازون ته پیاوړی ما یا کچره من عام وي بیا زه یو من پیش کوم وایي چې من عام دی، په یو وخت بیا دا انکار نه کوي چې من عام نه دی، من خاص دی. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ويستغفرون لمن في الارض، فرشته دا داو کو یغه خلق د پوره چې هغه پنځکه کې دي، وایي کچره من عام وي بیا وایي چې ابو جهل پنځکه کې دی، فرشته دعا ورته کو. کچیره من عامي ویا فرعون پنځکه کې دی، فرشتي دعا ورته کو. او کچیره من عامي نو قارون پنځکه کې دی، ویا چې فرشتي دعا ورته کو. دا سه یزید دی، ابو جهل دی، باطل کافر چې څومره دی پنځکه کې دی. کچیره من عامي بیا ویا چې دغه باطل د پوره ها فرشتي دعا کو، حالانکه فرشتي د مؤمن خلک د پوره دعا کو، مسلمانانو د پوره دعا کو، ځکه چې قران کریم کې خپل آیات موجود دی چې ويستغفرون للذين آمنوا سورة المؤمن آیت نمبر 7 چې فرشته دغه استغفار کو د یغه خلک د پوره چا پنځکه کې دي، مؤمن دي، کافر د پوره فرشته کړه داونه کو. نو کچیره من عام وي بیا وایي یا چې فرشته د کفر د پوره هدا وکړو، دا وی چې نه 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 من خو عام دی، خو په دغه کې خاص شوی دی. میجه ورته چې من عام دی په یغه حدیث کې خاص دی، دا حدیث ته امام د پوره دی، منفرد د پوره دی، مقتدی د پوره نه دی. دغه رنګ الله تعالی فرمای امنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض فاذا هي تمور، سوره ملک آیت نمبر 16-17. الله تعالی فرمای چې تاسو ایمان ورولې من فی السماء په یغ باندې چې هغه په اسمون کې دی. کچیر من عامی وایي چې من نه مراد اسمون کې الله تعالی ذات هدای، فرشته هم مراد دي، حالانکه دغه مراد فرشته نه دي. ایمان می صرف الله تعالی باندې وروړي، دغه مراد صرف الله تعالی دی. نو دی وایي چې من عام دی، خو چې کله من د شریعت د قوانین سره د دلایل سره نه ټکراو کیږي په یو ځکه خاص دی. میږ ورته چې من عام دی چې په کوم ځکه د شرایع د شریعت دلایل سره قوانین سره ټکراو کیږي په یو ځکه من خاص دی. نو لہذا د توس دغه اعتراض کړل چې دا من عام دی، دا مقتدی ته شامل دی، منفرد ته شامل دی، امام ته شامل دی، دا غلطه خبره ده، د حقیقت سره دغه هیڅ تعلق نشته. دوامه جواب دا خبره ده چې حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنہ چې کوم روایت دی دغه نور طرق هم موجود دي. حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنہ دغه روایت په بل طرق کې هم موجود دی. حضرت ابو هريره نه موجود دی، او داسې سعید خدری رضی الله تعالی عنہ دغه نه هم موجود دی. کچیر میجه حدیث یو حدیث وکسي دغه ټول طرق دغه ټول روایت د جمع نه کی سره و نکسي بیا میشتس په حدیث باندې صحیح نه پیږي. او کچیر میشتوس دغه ټول حدیث جمع کی دغه د میږي یو رزلټ روبوسی یو نتیجه روبوسی چې د حدیث نه منفرد مراد دی، د حدیث نه امام مراد دی، د حدیث نه مقتدی مراد. نو دا خبره په ذهن کې شنوي. اول خو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا بیانوي الحديث اذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، چې ټول طرق جمع نه کوي هغه پر تب خبره باندې پیدا نه شي. والحديث يفسر بعضها بعضا، ځکه چې حدیث دغه بعض احادیث د بعض نور احادیث تفسیر بیانوي. او دا سه حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنہ دا روایت په خپل موجود دی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا،
چې سوره فاتحه هم ضروري دو او ورسته نور تلاوت هم ضروري دی وایي چې ضروري دی الانکه ته خو یې چې مقتدی د پورا صرف سوره فاتحه ضروري دو مخته قرات خو ضروري نه دی مخته قرات جایز نه دی یلته صحابي فرمایي چې مخته قرات هم ضروري دی دغه معلومه شوله چې دا حدیث د منفرد پورا دی د امام د پورا دی مقتدی د پورا نه دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مرفوع روایت موجود لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد سوره فاتحه ضروری دو او ورست قرات هم ضروری دی او دا حضرت ابو سعید خدری مرفوع روایت امرنا ان نقرا بفاتحه الكتاب وما تيسر چکیم اسون وی درته هغه وی نو دا ټول روایت چې مستر جمع کړل دغه د معلومه شوله چې دغه امام هم مراد دی منفرد هم مراد دی خود د روایت نه مقتدی مراد نه دی. دا دوا جواب نشول. درام جواب دادای چې میش کله حدیث د صحابین وروړي بیا د یغه حدیث تشریح هم د صحابین وروخلی د وهابین نه وروخلی د غیر مقلد نه وروخلی دا حدیث تشریح حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ د خپل بیانوي یای چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا كان وحده دا د یغه د پردي چې هغه غوښوي دغه معلومه شوله چې دا حدیث د منفرد د پورا دی د مقتدی د پورا نه دی. او دا سه سفیان بن عیینه دا حدیث بیانوي ورسره فرمایي لمن یصلی وحده دا د یغ د پورا دی چې هغه ځون تلمینز کو تفسیر سفیان بن عیینه صفحه نمبر 202. او دا سه امام احمد بن حنبل فرمایي اذا کان وحده دا د یغ د پورا دی چې هغه ځون تلمینز کو. او دا سه امام عبدالبر دا فرمایي چې دا د یغ د پورا دی چې هغه ځون تلمینز کو. شیخ محدث سهارنپوری دا خبره بیان کړی دو چې دا حدیث بیان ک پانا باندې بیان کړی دی چې اذا کان وحده دا حدیث ته یغ د پورا دی چې اغه ځون تلمیذ کو بذل المجهول. امام اهل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفد رحمت الله علیه دا خبره بیان کړی دو چې دا حدیث د یغ سړي د پورا دی چې اغه ځون تلمیذ کو د مقتدی د پورا دا نه دی. اهل باطل غیر مقلدین دا یو شبهه بلا هم پیش کوي دا یو اعتراض بیانوي یا چې سوره فاتحه دا قرات نه دی قرات سوره فاتحه نه ورسته چې کیم قرات هغه شریکی چې نور په قران کریم کې سوره ده هغه قرات سوره فاتحه قرات نه دی ویلې دا خبره ځکه کو یا چې په کیم روایت کې دا خبره راغلی دو چې توس قرات ما کوي یا چې د یو قرات نه مخته د قران کریم نور قرات مراد سوره فاتحه مراد نه دو زون بچ کوي نو خبره باندې زون پوي کوي. صحیح بخاری کې دا روایت موجود ہے جلد نمبر 1 صفحه نمبر 103. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت موجود ہے اول دغه ترجمه په ځین کې شنوي یعنی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر نه بعد او د قرات په میانس کې لږ خاموشي وی اختیار ولا صحابي فرمایي چې مو پوښتنه وکړه یا رسول الله تکبیر نه بعد او د قرات په میانس کې معمولی وخت پورا خاموشي اختیار وي پاک ته تشوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې اللهم باعد بیني وبین خطاياي زدا داوي. نو دا حدیث نه دا خبره معلومه شو چې صحابي فرمایي چې مو نبی علیہ السلام ته ویل چې ته په تکبیر او په قرات په میانس کې تشوي دا چې زدا داوي ما سبحانك اللهم دا هم ویلای شي اللهم باعد بین دا هم ویلای شي. نو دغه معلومه شو چې قرات نه بعد د داوود په تکبیر نه بعد د داوود او داو نه بعد قرات ته مطلب دا چې سوره فاتحه دا په قرات کې شامل ده. کچېره سوره فاتحه دا قرات نه وای نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلی وای چې ز تکبیر نه بعد دا داو وایم په داو نه بیا سوره فاتحه وایم سوره فاتحه نه بعد ز قرات کما حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل چې ز د قرات او د تکبیر په میانس کې دا داو وایم حالانکه په دا داو نه بعد خو سوره فاتحه میجوي الحمد میجوي دغه د معلومه شاه چې سوره فاتحه دا قرات لہذا دا اعتراض کړ چې سوره فاتحه قرات نه دی دغه اعتراض په خپل جیب کې درته تکشیر ده. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءه اسكاتا تکبیر او د قرات په میانس کې معمولی وخت پورا خاموشي اختیار ولا فقلت بابي وامي يا رسول الله اسكاتك بين التكبير والقراءه ما تقول يا رسول الله د معمولی وخت ته تشوي نبی علیہ السلام فرمای اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 103. دوام جواب ام المؤمنین ام عائشہ رضی الله تعالی عنها
دا فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد لله رب العالمین. یا چې نبی علیه الصلاة والسلام چې کله المین شروع کوه بیا ویل میز الله اکبر نه شروع کوه. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام قرات شروع کوه بیا قرات د الحمد لله شروع کوه. دغه نه دا مراد دی چې الحمد دا قرات دی. دا اعتراض کړ چې الحمد قرات نه ده، دا غلطه خبره ده، حقیقت سره دغه هیڅ تعلق نشته. باطله یو اعتراض یو شبهه ده بیانوي، یا چې احناف خو میج منې کوي چې توس قرات ما کوي مقتدی د پورا قرات نشته، حالانکه توس مقتدیون خپل تشهود په حالت کې قرات کوي. څرنګه میج دا وی رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتی، حالانکه میج خپل مقتدیون په منځ کې دغه تلاوت کوي. دا د قران کریم آیات وی دی وی چې توس تلاوت کوي په منځ کې میج منې کوي. دا څنګه خبره ده؟ دغه جواب په ذهن کې کښنوي. کسې د تلاوت دوه حصتونه دي، یو میج د قران کریم آیات وی به طور تلاوت، یو آیات میج وی به طور دعا. نو کچیر میج د قران کریم آیات وی به طور تلاوت بیا د پورا خدا خبره ده چې فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله وی ورته بسم الله ورته وی. او چې کله میج یو آیات وی به طور دعا دغه د پورا اعوذ بالله بسم الله نشته، نو میج ورته چې کسا دغه په تشهود کې چې کی مقتدی رب اجعلني مقیم الصلاة دا وی دا به طور قرات نه دی، به طور دعا دو. به طور دعا خو مقتدی هم ویلای شي، امام هم ویلای شي، منفرد هم ویلای شي، په دا کې د میج څه اختلاف نشته. دغه یو دوه مثالونه زه بیانوم. لکه یو حیضه شزه ده، دا شزه چې یغه ته حیض بیماری وي یا نفاس بیماری وي، بیا یغه ته میج دا مسله بیانوي چې هغه قرات نشي کړی. قرات یغه د پوره جایز نه دی. خو کچیرته دغه شزه سبق ورته یی ورکی ته سبق یی واړی کی ورکی ته یا جلکی ته سبق وی، بیا د یغه د سبق ویلل طریقه بلدو. داس نشي ویل چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، نه، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دا سو الفاظ ټوکړي ټوکړي کوي، نو هغه د گنجایش او د ضرورت په وجه مونږ ده. نو چې کله میجه داسې حیضه شزوي هغه د قران کریم آخري سورتي نوی یا آیاتی نوی یا د داول آیاتی نوی، بیا میج ورته چې دغه شزه د حیض په حالت کې دو، د نفاس په حالت کې دو، خو دغه د پوره چې د کیم تلاوت کو دا به طور قرات نه کو، به طور داوی کو، به طور دعا د شزه د پوره د یغ آیات ولل جایز دي، به طور دعا داسې شزه د پوره آخري سورتي نه دا ولل جایز دي، به طور دعا داسې شزه د پوره د قران په میانس کې چې کیم داسې آیاتی نه دي چې هغه د داوود پوره استعمالي هغه ولل جایز دي. داسې که یو سړی رچک شي تسبیح په لوس کې وخستې وي، هغه وایي چې فرعون 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 په دا باندې یوه نیکي نه ورته ملوي، کیدای شي الټای الله تعالی پرې ونسي. او که یو سړی د قرآن کریم تلاوت کو، قرآن کریم کې وایي اذهب الى فرعون انه طغى، نو دغه په قرآن کریم کې روغی د تلاوت په وخت کې روغی په دا باندې الله تعالی 50 نیکي درکوي. نو د قرات په حیثیت باندې د ځون ته خبره دو او بل ځون ته خبره دو، ځکه اذهب الى فرعون فا باندې ځون تلاس نه کوي، را باندې ځون تلاس نه کوي، عین باندې ځون تلاس نه کوي، واو باندې ځون تلاس نه کوي، نون باندې ځون تلاس نه کوي. نو کچیر میش به طور قرات نه وي، به طور قرات وي په دا باندې الله تعالی نه کوي کوي، کڅو کې دغه وي په دا باندې الله تعالی یو نه کې نه درکوي. باطل یو اشکال د بل حکو، یو اعتراض د بل حکو، یا چې فاتحه دا داوود، سوره فاتحه دا داوود، نو امام په خپل منځ کې داو کو، خو مقتدی منې کوي چې تداوم کا. نو مقتدی مینز د خود د داونه بغیر شو، د مناجات نه بغیر شو، حالانکه میز د مینز کې صرف د الله تعالی نه د داوود غشتل د پورا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین. نو اشکال دا کو چې کسې توسه مقتدیون مینز کو خود الله تعالی نه داونه غوړي. دغه څو جوابونه دي، خود جواب ز خلاصه در تبینومه. دغه جواب خلاصه ده چې کسې میش کلا مینز کې بیا په منځ کې خپل میجیو کاس نماینده جوړ کی. نماینده ته وایي چې کسه تمیش تل مینځر کوا تداو کا، خو دغه نماینده خبره د میش ټول د پوره کافی دو. دا ادب د میجه چې احناف حنفیون دغه امام هو د ادب ولو دغه چې کیم مقتدیون دي چې کیم دی اتباع کړل ول دي هغه د ادب ول دي. نو د ادب تقاضا دادو چې کله چاته ورسي چا سره خبره کوي، چا تعزیت کوي، چا سره څه مشوره وي جرګه وي، بیا په یو وخت کې دا ادب داده چې یو کس خبره کو د ټول نماینده وي، او به ادبی دادو چې هر کس خبره کو. نو میجه د ادب ولي او توس به ادب وي. دومره خبره دادو
چې اهل حدیث عالمون په سټیج باندې دا خبره په زوټه بیانوي یا چې حنفي روشي جمع ته ویلوړ وي میش ورته چې تشتر غلای دی چې زه د الله تعالی نه دا وغوړه بیا ورته چې ویلې یا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم یا دا یې چې نه داود ځکه نه کچ امام سب منه کړای یا چې حنفي جمع ته هروشي داونه کو دا ویل نه کې امام ابو حنیفه منه کړای عجیب خبره ده ارغلای داود ته ویل غلای منځ ته وی خو داو کو نه یا چې حنفیون داسې خلک دي چې کسل منځ ته هروشي خود داونه هم منه دي داو نه شي کړای دا عجیب کوم دی نو میز هغه خبره ورته کی چې کسې میز امام د ادب ولو میز هدا ادب ولي میز چې کله د الله تعالی نه دا وغوړي میز یو خپل نماینده جوړ کی نماینده د زوند پورې هدا وغوړي د میز د پورې هدا وغوړي او توسه کې ادب نشته په توسه کې هر سړی د الله تعالی نه زوند ته دا وغوړي نو نماینده ادب کا غوړي احناف مذهب اختیار کوي کا ځون به ادب جوړوي خپل مذهب هم ټیک دی لہذا دغه اعتراض کړه چې سوره فاتحه د داوود هر سړی ته پچار دو چې غوړي ده نو میز هم یي چې امام ها ایزون ته غوړي منفرد یې ځون ته غوړي چې کله میز په جام باندې به میز امام خپل نماینده جوړ کی هغه د میز د پوره غوړي لہذا اعتراض کړل هیڅ ضرورت نشته